درنو هیوادوال د معروف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سواد زده کړې ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. د صحت جامې مې په تن وي. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خو هیله مې له تاسو ټولو څخه دا ده چې ما یوازې په دې خپرونه کې پرېنږدئ د خپرونې تر پای شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو د ښې زده کړې لپاره چې تاسو ښه زده کړه وکړئ نو ښه به دا وي چې د خپلو تلویزیونونو تر څنګ کښېنئ، کتاب، قلم، کتابچه او هغه څه چې د لیک لوست د زده کړې لپاره ضروري وي هغه له ځان سره ولرئ. مخکې له دې چې لاړ شو د نن ورځې د خپرونې په موضوع بحث وکړو، ښه به دا وي چې په تېر لوست باندې موږ او تاسو یوه لنډه کتنه وکړو تر څو کوم څه چې موږ په تېر لوست کې لوستي ول یو ځل بیا زموږ او ستاسو ذهن ته راشي او زده کړه مو نوره هم زیاته شي. لاړ به شو تېر لوست ته چې زموږ او ستاسو تېر لوست شوی. زموږ او ستاسو تېر لوست چې ولو هغه چاپېریال ساتنه وه. په دې لوست کې موږ تاسو ته ځینې کلمې در وپېژندل شوي چې هغه کومه کلمه ده؟ لومړۍ کلمه بلې لومړۍ کلمه چې ده هغه رمه، ورپسې موټر، ورپسې کلمه چې ده هغه دړه او وروستۍ کلمه د تش په نوم سره یادیږي. بلې ډېر ښه، د لړم په نوم سره یادیږي. یعنی دا هغه کلمې دي چې لومړۍ کلمه ده رمه، موټر، دړه او وروستۍ کلمه د لړم په نوم سره یادیږي. په دې کلمو کې موږ تاسو ته دوه غږونه در وپېژندل شول چې هغه کوم غږونه ول؟ بلې هغه د ر او د ړ غږونه ول. دا دوه غږونه چې ول هغه غږونه چې په دې کلمو کې په سور او په سپین رنګ باندې لیکل شوی دی. زموږ موخه دا وه چې همدغه دوه غږونه تاسو ته در وپېژنو چې هغه د ر او د ړ غږونه ول. دا هغه دوه غږونه دي چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتللی شي. یعنې د کلمې په لومړۍ برخه کې هم راتللی شي، د کلمې په مابین کې هم راځي او د کلمې په وروستۍ برخه کې هم راتللی شي. د دې دوه غږونو د ښې پېژندنې لپاره موږ مختلف فعالیتونه ترسره کړل تر څو دغه دوه غږونه تاسو ښه وپېژنئ، په کلمو کې ځای تشخیص کړئ او د دې غږونو په پېژندلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. په دې هیله چې دغه دوه غږونه تاسو پېژندلي وي، لاړ به شو د نن ورځې د خپرونې موضوع ته. خو مخکې له دې نه چې د نن ورځې د خپرونې موضوع باندې پیل وکړو، که چېرته تاسو په دې لوستونو کې کومې ستونزې لرئ یا نظریات لرئ، پوښتنې لرئ، کولی شئ کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین راځي له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ او هم کولی شئ د ویب سایټ او د فیسبوک له لارې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو. را به شو د نن ورځې خپرونې موضوع ته چې زموږ او ستاسو د نن ورځې د خپرونې موضوع څه شی دی؟ زموږ او ستاسو د نن ورځې د خپرونې موضوع چې ده هغه بیا هم څلورم لوست دی، دوهمه برخه چاپېریال ساتنه ده. یعنی یو لوست تاسو ته په دوو خپرونو کې وړاندې کېږي چې د څلورم لوست د چاپېریال ساتنې لومړۍ برخه په تېره خپرونه کې تاسو ته در وړاندې شوه او د څلورم لوست دوهمه برخه په نننۍ خپرونه کې تاسو ته وړاندې کېږي. بیا هم دلته زو ځینې فعالیتونه دي د دې دوه غږونو د ښې پېژندنې لپاره چې دغه فعالیتونه موږ باید ترسره کړو. لاړ به شو فعالیت ته. راځئ چې ولیکو. د لاندې کلمو په تشو ځایونو کې د ر او یا ړ غږ شکلونه ولیکئ. د لاندې کلمو په تشو ځایونو کې د ر او یا ړ غږ شکلونه ولیکئ. دلته هم ځینې ناتکمیلې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې د دغې دوه غږونو په وسیله سره یې موږ تکمیلوو. هغه به کومه که چېرته موږ وګورو نو لومړۍ کلمې ته وګورو. لومړۍ کلمه ناتکمیله کلمه ده چې دا موږ په صحیح ډول سره نشو لوستلی. د ر غږ په وسیله سره موږ دا تکمیلوو. دویمه کلمه بیا هم د ا او د ز غږ دی، ناتکمیله کلمه ده. او ورپسې کلمه چې ده دا هم ناتکمیله کلمه ده چې موږ یې کولی شو د ر او یا د ړ غږ په وسیله سره یې تکمیلي کړو. را به شو لاندې برخې ته. دلته هم ځینې ناتکمیلې کلمې دي چې لومړنۍ کلمه موږ دا په صحیح ډول سره نشو تلفظ کولی، خو دلته خالیګاه موجود ده چې په دغې خالیګاهو کې باید د ر او یا ړ غږ پکې راوړل شي. دویمه کلمه چې ده دا هم د ناتکمیله کلمه ده. هغه غږونه چې په سور رنګ باندې لیکل شوي دي موږ یې په دې کلمو کې ځای پر ځای کوو او د دې ناتکمیلو کلمو څخه تکمیلې کلمې جوړوو. وروستۍ کلمه چې ده دا هم بیا ناتکمیله کلمه ده چې موږ کولی شو د ړ غږ په وسیله سره دغه ناتکمیلې کلمې په تکمیلو کلمو سره موږ د
پوره کو. یعنی دلته ځینې کلمې دي چې دا مونږ په صحیح ډول سره نشو لوستلی، خو که چېرته دغه دوه غږونه مونږ په دلته په دې کلمو کې ځای پر ځای کړو نو د دې ناتکمیلو کلمو څخه مکملې کلمې جوړېږي. دا به په تخته ولیکو چې دا کومې کلمې دي. د دې کلمو د لیکلو لپاره مونږ راځو تختې ته. لومړی کار چې کوو مونږ سیده او مستقیم خط وباسو، هغه د ښي لاس نه شروع کوو، چپ لاس ته راځو په دې ډول سره. دلته هم ناتکمیلي کلمې دي چې موږ باید دغه ناتکمیلي کلمې ولیکو. د دې کلمې په لومړۍ برخه کې په دغه ځای کې خالي ګاه شتون لري، نو دلته به موږ دغه ناتکمیله کلمه لیکو. هغه ناتکمیله کلمه و څه شی وي؟ ناتکمیله کلمه ده. ورپسې بیا هم ناتکمیله کلمه لیکو. په لومړي سر کې د آ غږ راغلی، بیا ورپسې د ز غږ او د کلمې په دغه برخه کې خالي ګاه شتون لري چې د ر او د ړ د غږونو په وسیله سره موږ دغه ناتکمیلې کلمې په تکمیلي کلمو سره تبدیلوو. بیا هم دلته ناتکمیله کلمه ده چې لومړنی غږ یې دی د د غږ دی، ورپسې ا. په دغه ځای کې د کلمې په مابین کې خالي ګاه شتون لري او وروستنی غږ چې دی هغه د آ غږ دی. درې نورې کلمې پاتې دي چې دا هم لیکو. د دې د لیکلو لپاره بیا هم سیده او مستقیم خط وباسو په دې ډول سره. بیا هم دغه ناتکمیلې کلمې لیکو چې دا ناتکمیلې کلمې چې دي لومړنی غږ چې دی هغه د آ غږ دی. آ کوم آ دی؟ آی اول. د کلمې په دې برخه کې خالي ګاه شتون لري چې دا خالي ګاه همداسې په خپل ځای پرېږدو. راځو بل غږ ته. بل غږ چې دی هغه د ز غږ دی. د ز غږ دی و ورپسې د او غږ دی. راځو بلې کلمې ته چې بله کلمه چې ده هغه بیا هم ناتکمیله کلمه ده چې د کلمې په دا هم ناتکمیله کلمه ده چې د کلمې په آخره برخه کې خالي ګاه شتون لري چې دغه ځای دی دا هم ورته پرېږدو چې د ر او د ړ غږونو په وسیله سره موږ دغه خالي ګاه تکمیلوو. او وروستنی ناتکمیله کلمه چې ده هغه هم لومړنی غږ چې دی د ل غږ دی. ل. دلته هم خالي ګاه شتون لري د کلمې په مابین کې او دلته هم د م غږ دی. دلته ځینې ناتکمیلې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې دغه ناتکمیلې کلمې موږ کولی شو د دې دوه غږونو په وسیله سره موږ ناتکمیلې کلمې په تکمیلو کلمو سره تبدیل کړو چې هغه د ر او د ړ غږ دی. دا کلمه موږ په تیر لوست کې د څلورم لوست په لومړۍ برخه کې ولوسته. دا کومه کلمه وه؟ بلې که چېرته موږ دلته د کلمې په لومړۍ برخه کې د ر غږ اضافه کړو، د ر غږ په اضافه کولو سره دغه ناتکمیله کلمه په تکمیلې کلمې سره تبدیله شوه چې د دې نه څه جوړه شوه؟ رمه. رمه کلمه موږ او تاسو وپېژندله او هم مو ولوستله. را به شو دې برخې ته. دلته که موږ هم وګورو نو دلته د کلمې په لومړۍ برخه کې باید یو غږ موږ ولیکو. کوم غږ ولیکم؟ د ر غږ ولیکم که د ړ غږ؟ بله د ر غږ. د ر غږ ولیکم چې د دې ناتکمیل کلمې څخه د دې غږ په وسیله سره مکمله کلمه جوړه شوه چې هغه د راز کلمه ده. را به شم دې کلمې ته چې دلته هم د غږ دی آ او دلته کوم غږ ولیکم؟ د ر غږ ولیکم که د ړ غږ ولیکم؟ دا هغه کلمه ده چې موږ تاسو د دې سره اشنا یو او په تیر لوست کې دا وپېژندله. بله د ړ د ړ غږ. د دې غږ په وسیله سره موږ ناتکمیله کلمه په تکمیلې کلمې سره تبدیله کړه. دلته به راشو. دا هم ناتکمیله کلمه ده. د ر غږ ولیکم که د ړ غږ پکې؟
بله دلته به هم د ر غږ ولیکم چې د دې څخه آرزو جوړه شوه. آرزو موږ تاسو وپېژندله چې یو نوم دی. دلته هم دا ناتکمیله کلمه ده. د کلمې په آخره برخه کې خالی ګاه شتون لري چې دلته باید د ر غږ ولیکم او که د ړ غږ. دا به تاسو راته وایئ؟ بله دلته به هم د ر غږ ولیکم ځکه چې دا ناتکمیله کلمه ده. د دې غږ په وسیله سره د دې ناتکمیل کلمې څخه مکمله کلمه جوړه شوه چې دا د موټر په نوم سره یادیږي. دلته هم ګورو چې دا د ل او د م غږ دی خو دغلته په مابین کې خالی ګاه شتون لري. دلته هم د ر غږ ولیکم او که د ړ غږ. بله د ړ غږ به ولیکم چې دلته به د ړ غږ ولیکم چې د دې کلمې څخه څه جوړ شو؟ لړم کلمه. لړم کلمه موږ تاسو وپېژندله. د ړ غږ په وسیله سره دغه ناتکمیلې کلمې په مکملو کلمو سره تبدیل شوې. په دې فعالیت کې زموږ موخه دا ده چې ځینې ناتکمیلې کلمې موږ ته راکړل شوي چې د ر او د ړ غږونو په وسیله سره موږ دغه ناتکمیلې کلمې په تکمیلو کلمو تبدیل کړي. په دې کلمه کې چې موږ وګورو د کلمې په لومړۍ برخه کې د ر غږ راغلی و. دلته هم د کلمې په لومړۍ برخه کې د ر غږ راغلی و. دلته که موږ وګورو د کلمې په مابین کې د ړ غږ راغلی و چې کلمه یې مکمله کړه او دړه ورڅخه جوړه شوه چې دړه یوه مکمله کلمه ده. د آرزو په کلمه کې که چېرته موږ وګورو د ر غږ د کلمې په مابین کې و چې دا موږ اضافه کړي او د دې نه آرزو جوړه شوه. د موټر په کلمه کې که چېرته موږ وګورو دا هم د ر غږ په وسیله سره دغه ناتکمیله کلمه په تکمیلي کلمې سره تبدیله شوه. په دې کلمه دا ناتکمیله کلمه وه چې د ړ غږ په وسیله سره موږ دلته ولیکلو او د ړ غږ په وسیله سره ناتکمیلې کلمې په تکمیلي کلمو سره تبدیل شوې. لاړ به شو بل فعالیت ته. په دې فعالیت کې هم موږ ته راکړل شوي دي چې د لاندې هر انځور نوم واخلئ، د ر او یا ړ غږ شکلونه پکې روښانه کړئ. لومړی کلمه رمه، ورپسې د چرګ کلمه ده، ورپسې کومه کلمه ده؟ انار. دا موږ تاسو پیژنو. ورپسې کلمه چې ده هغه د تیش په نوم سره یادیږي. بله ډېر ښه. پړی، ورپسې دړه او وروستی کلمه چې ده د تیش په نوم سره یادیږي د لړم په نوم سره یادیږي. که چېرته موږ تاسو وګورو په دې کلمو کې همدغه د ر او ړ غږونه چې دي دا په مختلف رنګ باندې لیکل شوي دي، یعنې په سور رنګ باندې لیکل شوي دي. تاسو کولی شئ چې په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره دغه غږونه چې دي دا د پنسل په وسیله سره تاسو روښانه کړئ تر څو ستاسو لاس ښه په حرکت راشي او د دې په لیکلو کې تاسو کومه ستونزه ونه لرئ. د ر غږ او د ړ غږ کولی شئ چې تاسو په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره روښانه کړئ. د کلمو جوړول. را به شو بل فعالیت ته چې بل فعالیت کې څه دي؟ د کلمو جوړول. دلته هم ځینې غږونه موږ ته راکړل شوي دي چې دغه غږونه موږ سره یو ځای کوو او د دې نه کلمې جوړوو. لومړنی غږ دا هغه غږ دی چې موږ تاسو ولوستو. د کوم غږ دی؟ بله د ر غږ دی. ورپسې د ا غږ دی، آی غیر اول. او وروستی غږ چې دی هغه د ز غږ دی. دغه درې غږونه دي چې دا موږ سره یو ځای کوو او د دې نه کلمه جوړیږي. کله چې موږ دغه درې غږونه سره یو ځای کوو نو د دې نه یوه کلمه جوړیږي. هغه به د تشي کلمه وي، هغه به د راز کلمه وي. راز. زو بل برخې ته. دا هم لومړی غږ چې دی د غږ دی. د غږ موږ تاسو وپېژندو. ورپسې د ا دی، ورپسې د ړ غږ دی او وروستنی غږ چې دی هغه د ا غږ دی. دغه غږونه موږ سره یو ځای کوو او د دې غږونو څخه کلمې جوړوو. کله چې دغه غږونه یو ځای کوو د دې نه یوه کلمه جوړیږي چې هغه به د څه شي کلمه وي؟ هغه به د دړه کلمه وي. دړه موږ تاسو پیژنو چې په پښتو کې لرګي ته ویل کېږي. نو د دغې غږونو د یو ځای کولو څخه کلمه جوړه شوه چې هغه کومه کلمه وه؟ هغه دړه کلمه وه. دا به هم دلته هم موږ تاسو که چېرته وګورو دلته هم ځینې غږونه موږ ته راکړل شوي دي چې دغه غږونه موږ سره یو ځای کوو او د دې غږونو د یو ځای کولو څخه کلمه جوړیږي. لومړنی غږ د تش په نوم سره یادیږي د ر غږ دی. ورپسې د ا غږ دی او ورپسې د ز غږ دی. که چېرته موږ همدغه کلمې سره یو ځای کړو
که چېرته موږ دا درې غږونه سره یو ځای کړو د ر غږ د آ غږ او د ز غږ د دې نه یوه کلمه جوړیږي چې هغه به کومه کلمه وي هغه د راس کلمه ده. درې غږونه دي چې د ر غږ دی د آ غږ دی او د ز غږ دی سره یو ځای شوي دي او د دې نه کلمه جوړه کړې ده چې کلمه د راس په نوم سره یادیږي. د بلې کلمې د جوړولو لپاره بیا هم غږونه دي چې لومړنی غږ دی د د غږ دی، ورپسې د آ غږ دی، ورپسې د ړ غږ دی او ورپسې د آ غږ دی. که چېرته موږ دغه څلور غږونه سره یو ځای کړو د دې نه یوه کلمه جوړیږي چې هغه کلمه د دې په نوم سره یادیږي، هغه کلمه د دړې په نوم سره یادیږي. څلور غږونه ول د د غږو، د آ غږو، د ړ غږو او د آ غږو. دغه څلور غږونه موږ سره یو ځای کړل، د دې نه یوه کلمه جوړه شوه چې هغه کلمه د تش په نوم سره یادېده، د دړې په نوم سره یادېده. لاړ به شو بل فعالیت ته چې بل فعالیت کې څه شی دی. راځئ چې پیدا یې کړو. په لاندې کلمو کې د ر او ړ غږونو شکلونه پیدا او کرښه ورڅخه تاو کړئ. په دې فعالیت کې ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې دغه دوه غږونه پکې شتون لري، د دې نه به موږ کرښه تاووو. لومړی کلمه چې ده هغه روزنه ده، ورپسې کلمه کروړ، درېیمه کلمه چې ده مرغان، اره، وړتیا او وروستی کلمه چې ده د کور په نوم سره یادیږي. روزنه، کروړ، مرغان، اره، وړتیا او کور. دا هغه کلمې دي چې په دې کې د ر او د ړ غږونه موږ پیدا کوو او د هغې نه کرښه تاووو. لومړۍ کلمې ته تاسو پام وکړئ چې د روزنه کلمې نه موږ څه رقم ته په څه شکل سره موږ د دې د غږ څخه کرښه تاووو. د کروړ کلمې ته که چې موږ وګورو نو دلته د ر غږ نه کرښه تاو شوه او لاندې برخې ته د ړ غږ نه هم کرښه تاو شوه چې په دې کلمو کې موږ یې باید ځای وپېژنو. دا هم په تخته باندې لیکو. د دې کلمو د لیکلو لپاره موږ هم سیده او مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. لومړی کلمه چې ده هغه د روزنه کلمه ده. روزنه، ورپسې کلمه چې ده هغه د کروړ کلمه ده، او درېیمه کلمه چې ده هغه د مرغانو کلمه ده. درې کلمې نورې پاتې دي. د دې د لیکلو لپاره بیا هم سیده او مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. اره، ورپسې کلمه چې ده هغه د وړتیا په نوم سره، دا هم لیکو. او وروستی کلمه چې ده هغه د کور کلمه ده. دلته ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې په دې کلمو کې د ر او د ړ غږ موږ پیدا کوو پکې او د هغې نه کرښه تاووو. که چېرته د لومړۍ کلمې ته موږ وګورو نو د لومړۍ کلمې په لومړۍ برخه کې کوم غږ راغلی دی؟ بله، د ر غږ راغلی دی. د دې نه به موږ کرښه تاو کړو. د کروړ په کلمه کې که چېرته موږ وګورو کوم غږونه راغلي دي؟ بله، دوه غږونه راغلي دي چې هم د ر غږ راغلی دی او هم د ړ غږ راغلی دی. هم د ر نه موږ کرښه تاووو او هم د ړ د غږ نه. دا کار د دې لپاره کوو چې دغه غږونو ځای موږ په کلمو کې وپېژنو چې د کلمې په کومه برخه کې دغه غږونه
ځای لري. د ړ غږ نه هم موږ کرخطا وو. د مرغانو په کلمه کې که چېرته موږ وګورو کوم غږ راغلی؟ بله د ر غږ راغلی، د کلمې په مابین کې راغلی دی، نو د دې نه به موږ هم کرخطا وکړو. د اره په کلمه کې که چېرته موږ وګورو د ر غږ راغلی او که د ړ غږ؟ بله د ر غږ راغلی دی، د دې غږ نه به هم موږ کرخطا وکړو. را به شو د وړتیا په کلمه که چېرته موږ وګورو، د وړتیا په کلمه کې هم د ړ غږ هم شتون لري او هم اورېدل کېږي، د کلمې په مابین کې دی، د دې نه به هم موږ کرخطا وکړو. را به شو د کور په کلمه کې که چېرته موږ د کور کلمه وګورو، د کور په کلمه کې کوم غږ راغلی؟ بله د ر غږ راغلی، همدغه غږ د ر غږ راغلی دی، د کلمې په کومه برخه کې دی؟ د کلمې په آخره برخه کې دی، د دې نه به هم کرخطا وکړو. په دې فعالیت کې ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي چې روزنه، کروړ، مرغان، اره، وړتیا، کور. دغه دوه غږونه موږ پکې پیدا کول او د هغې نه مو کرخطا اوله چې د روزنه په کلمه کې په لومړۍ برخه کې د ر غږ راغلی او د کروړ په کلمه کې د کلمې په مابین کې د ر غږ او د کلمې په آخره برخه کې د ړ غږ راغلی و. د مرغان په کلمه کې که چېرته موږ وګورو د ر غږ راغلی و او د اره په کلمه کې بیا هم د ر غږ راغلی او د کلمې په مابین کې و. د وړتیا په کلمه کې همدغه د ړ غږ راغلی او د کلمې په مابین کې، او د کور په کلمه کې که چېرته موږ وګورو د ر غږ راغلی و چې دغه ر و او د کلمې په آخره برخه کې و، د دې نه مو کرخطا وکړه. لاړ به شو بل فعالیت ته. راځئ چې ولیکو. لاندې غږونه او کلمې په خپلو کتابچو کې څو کرښې ولیکئ. دلته هم هغه غږونه موږ تاسو ته راکړل شوي دي چې دغه غږونه موږ تاسو ولوستل او تاسو وپېژندل. د آ غږ دی، آی اول، آی غیر اول، د د غږ دی، د ډ غږ دی، ز غږ دی، ګ غږ دی او دا د دې په نوم سره یادېږي. بله د ر غږ دی او وروستنی غږ چې دی هغه د ړ غږ دی. دا هغه غږونه دي چې موږ تاسو وپېژندل. د دې نه ځینې کلمې په لاندې برخه کې جوړې شوي دي چې د دا کلمه ده، دا کلمه ده چې د همدغې غږونو د یو ځای کولو څخه جوړ شوي. د ډاډ کلمه ده، آزاد کلمه ده او د آرزو کلمه ده. تاسو کولی شئ ګران زده کوونکو که چېرته فارغه وخت ولرئ کولی شئ دغه غږونه او دغه کلمې څو ځلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ تر څو ستاسو لاس په حرکت راشي، د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په دې خپرونه کې د څلورم لوست دوهمه برخه تاسو ته در وپېژندل شوه چې دوه غږونه تاسو ته در وپېژندل شول چې د ر او د ړ غږونه ول. مختلف فعالیتونه ترسره شول تر څو دغه دوه غږونه تاسو ښه وپېژنئ او په کلمو کې ځای وپېژنئ، په کلمو کې تشخیص کړی شئ. په دې هیله چې دا دوه غږونه تاسو ښه پېژندلي وي او د دې په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه چې د خپلې خپرونې لیدونکي وئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.